اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو علامه خوشحال او قدرمن لره دوستانو نم سبق دی. په نن سبق کې دا درته ښیم چې موږ په تیر سبق کې دا ویلي وله چې سابجکټ فرونان می شپږ دانې درته ښوولې په تیر سبق کې. نو په نن سبق کې هغه شپږ باندې بیرته خبره کوم، یو دانه ورزیاتوم، ځکه هغه ورزیاتوم دا شپږ چې موږ یاد کړي وله دا د غایب دپاره، د مخاطب دپاره، د متکلم دپاره دغه شپږ ضمیرونه موږ استعمالول. په نن کې یو دانه در زیاتوم چې هغه د غیر ذوي العقول دپاره یا د غیر ذی روح دپاره. ګوره موږ هغه شیان یاد کړل چې ته، زه، موږ، تی، هغه، هغوی. ګوره دغه موږ وویل، هغه نر، هغه ښځه، دغه سابجکټ پرونان موږ وویل. په نن کې یو دا در زیاتوم چې د هغه شیان دپاره اوس د درختې دپاره به وایو، یا به د ډبرې دپاره وایو، یا به د حیواناتو دپاره وایو. د هغه دپاره ځان ته خپل لفظ ته، لکه اټ. دا اټ چې دی دا استعمالیږي دپاره د غیر ذی روح او د غیر ذوي العقول، یعنی هغه شیان چې سا نه لري، دا یو، یا هغه شیان چې عقل نه لري لکه حیوانات، د دې دپاره به اټ استعمالو. دا زه دا طریقه ټوله درته ښیم. په نن سبق کې یو بل شی درته ښیم لکه ټوبي ورب. ټوبي ورب یا هیلفینګ ورب یا اګزلري ورب دې ته ویل کېږي. دا ټوبي ورب نن موږ وایو هغه دا درې الفاظ راخو. ټوبیان ډېر دي، یعنی دغه اګزلري ورب او ټوبي ورب دا ډېر دي. د هر ټینس دپاره ټینسونه زمانو ته چې موږ داخل سو په هغه کې بیا درته معلومیږي دا ډېر دي. خو نن چې موږ راخو یو از راخو، یو ام راخو او یو آر راخو، دا درې راخو. دا درې به د دغه سابجکټ سره یو ځای موږ استعمالوو. سابجکټ ضمیرونه چې کوم ول د دې سره استعمالوو چې ستاسې سر په خلاص. نن موږ جملو ته داخلیږو، په جملو کې نن موږ خبرې کوو. تی به نن په دې باندې پوه سئ چې نن چې دا سبقان موږ ویلي دي د هغو کومه فایده موږ ته حاصله سوه. یعنی په نن سبق کې به تی ته دا معلومیږي چې دغه ګټه یې موږ ته وکړل. ګوره تی ورب وپېژاندئ، نان مې وپېژاندئ، سابجکټ پرونان مې وپېژندئ، دا شیان مې پېژندل دي. هغه واول مې پېژندل دي، کانسوننټ پېژندل دي، اوازونه مې د دې شیان د پېژندل، دا ټول تی پېژندلي دي. تی انګریزي خط یا انګلیسي خط مکمل ویلی سي. که هر څوک نشي کولی چې انګلیسي خط ووایي د سبقان نه دي زده. ځکه ما وار وار زه دا خبره کوم چې زموږ سبقان یو د زنځیر کړۍ غوندې شکل لري، لکه د زنځیر کړۍ. د زنځیر کړۍ چې یوه کړۍ کې خطا سوله، بس دا زنځیر سره پرې سو، او یا به دی وي چې چا به زنځیر راخستی وي، په زنځیر کې به درې کړۍ راخستې یا نورې به جم پاتې سوي. نو پر دې ترتیب باندې زموږ سبقان که چیرې د چا نوي زده تېر سبقان هغه را زده کړي. پر نوي سبقانو باندې نوی سبق اسټاپ که وی در در هغه وخته پورې اسټاپ که چې در څو پورې ته زاړه سبقان زده کوې و دې ته را رسېږي. خو دا دی سبقان نه دي چې ستا د لاسه وځي. ګوره دا سم د لاسه روان دي. که چیرې ته کوشش وکړې چې زه سبق نوی سبق درته وایم تا زاړه زده کړي، دا خو بیا ډېره ښه خبره ده. او که چیرې دی وي تا زوړ نوي زده کړي، نوی سبق راورسېږي، زوړ زده که بیا نوي ته راواوړه، درا وخته نوي ته مه رااوړه. دوستانو په نن سبق کې ټوبي درته ښیم. ټوبي چې دی هغه درې شیان دي، ام دی، اس دی، آر دی. دا درې دي. ګوره هلته لیکلي دي، ورته وګوره، ام، از، آر. د دې استعمال طریقه درته ښیم. دا چې دی بغیر دې ته جمله نه صفر کولی. جمله به جوړه کړي، خو اوس موږ جملو ته داخلیږو. جمله به جوړه کړي، خو چې دا نه وي پکښې ته نه شي ویلی چې دا جمله یعنی دا کار دی که نه دی، دا یم یا نه یم. دغه شیان چې دا دی یا نه دی یا یم یا نه یم، دغه څوک کوي دا کار؟ دغه ټوبي ورب کوي. ټوبي، اکزلري، هیلفینګ، دا درې ورته ویل کېږي دې ته. اوس دلته ورته ګوره، د آی سره به ام راوړې، د آی سره ام همیشه راوړل کېږي. ای ام یعنی د آی دی ولیکئ، د آی سره ای ام. دا ام چې دی دا د آی سره راځي، د بلې چا سره نه راځي. آی یعنی زه. ګوره خو ما درته ویلو چې آی ضمیر چې دی د متکلم دی، یعنی زه. آی چې دی د آی سره به څه راوړې؟ ام به راوړې. آی ام ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی ام ا سټوډنټ، زه یو شاګرد یم. آی ام ا بوای، زه یو هلک یم. آی ام ا ډاکټر، زه یو ډاکټر یم. ګوره د آی څخه به وروسته دستي ام راوړې، یعنی زه یو ډاکټر. که ام نه کې استعمال په دا جمله کې، دا به دی ویل کېږي زه یو ډاکټر، زه یو استاد، زه یو شاګرد، زه یو هلک. دا یم و نه یم نه سو. ګوره زه یو هلک به جمله دغه نیمه پاتې سو، په دې ام باندې دا جمله پوره سو. زه یو ډاکټر یم، آی ام ا ډاکټر، زه یو ډاکټر یم. آی ام ا ټیچر، زه یو استاد یم. آی ام ا سټوډنټ، زه یو شاګرد یم. ګوره دا یم چې استعمال سولو پکې، دا ام دا معنا یم. او دویم از دی. از چې استعمالیږي دا د واحد غائب دپاره، واحده غائبه، یعنی هی، شي، اټ. دریم اټ درته استعمال کوي، درته وښوي چې اټ د هغه شیان دپاره دی چې عقل نه لري یا سا نه لري. هغه شیان لکه ډبرې، درختې، دغه شیان، یا هغه شیان لکه حیوانات، چرګه، پشي، خر، غویی، دا شیان. د دې شیان دپاره چې استعمالیږي دا اټ.
اټ د دغه شیانو دپاره استعمالیږي. ګوره اوس زه وایم چې هغه یو ډاکټر دی لکه څنګه he is a doctor, he is a teacher, he is a boy, he is a student. ګوره دا بیا د چا سره استعمال شو؟ دا از دا د هی سره یعنې د غایب سره از استعمالیږي. دا یو او د شي سره هم از استعمالیږي لکه she is a doctor هغه یو ډاکټره ده ها ښځه. she is a doctor هغه یو ډاکټره ده. she is a teacher هغه یو استاذه ده. she is a student هغه یو شاګرده ده. she is a girl هغه یو نجلۍ ده. ګوره نجلۍ ته ګرل ویل کېږي. هغه یو قانون که ستاسې په یاد ما درته ووایم مال د جې څخه وروسته چې ای آی وای دا راسي اواز د جې ورکوي خو دلته د ګرل څخه وروسته دا د آی راغلی دی. ورته وګوره د جې څخه وروسته آی راغلی دی خو اواز یې د ګا پر کړی دی. دا قانون چې دی همیشه یعنی زیاته حصه زیات اندازه د جیم اواز ورکوي په اکثره کې یعنی اکثره وخت زیات وخت د جیم اواز ورکوي. کله کله داسې هم پیښیږي. ګوره دا د جی راغلی دی خو آی پسې راغلی دی د ګا په اواز یې ورکوي ګرل. او بل از د اټ سره استعمالیږي. اوس زه وایم اټ از ا بوک دا یو کتاب دی. اټ از ا ټری دا یوه درخته ده. اټ از ا هین دا یوه چرګه ده. ګوره د هغه شیانو دپاره چې عقل نه لري یا سا نه لري د دې شیانو دپاره بیا اټ استعمالیږي. دا از به د اټ سره راځي د هی سره راځي او د شي سره د درو سره از راتلی شي د نور سره نشي راتلی. ګوره دی نه چې ته د آی سره راولي آی از نشي راوستل کېدی. او آر چې بیا دی آر بیا د دا درو سره راځي لکه یو وی دی د دې درو سره آر راځي. اوس زه څنګه وایم تا ته وایم یو آر ا ډاکټر ته یو ډاکټر یې. یو آر ا ټیچر ته یو استاذ یې. یو آر ا سټوډنټ ته یو شاګرد یې. یو آر ا بوای ته یو هلک یې. ګوره و یا ته اوس مخاطبه جمع راولم یعنې ته ډېر یاست بیا به څنګه درته وایم یو آر بوایز ای به بیا نه ورسره راوړې دا ای نه دی ا بوای چې ما مخکې وایي ما ا بوای یا ا ډاکټر ا ټیچر دا مې ورسره راوړي. دا ای معنا یو ا بوای معنا یو هلک ا ډاکټر معنا یو ډاکټر. دا ای به جنلري کې اوس خو زه جمع یادوم ته ډېر یاست نو بیا به ته څنګه یو آر ډاکټرز یو آر ډاکټرز ته ډاکټران یاست. یو آر ټیچرز ته استادان یاست. یو آر سټوډنټس ته شاګردان یاست. یو آر بوایز ته هلکان یاست. ګوره دا ګرده به داسې پر دا ترتیب باندې وایه ا به بیا نور سره راوړې. دا یو. او دویم بله خبره د آر چې راځي دا د وی سره راځي. وی معنا موږ. ګوره آی معنا زه د جمع متکلمې دپاره د یوه چې وربالا سو دا جمع سوه یعنې موږ هغو دپاره وی استعمالي. ګوره موږ به څنګه وایو وی آر سټوډنټس موږ شاګردان یو. وی آر ټیچرز موږ استادان یو. وی آر ډاکټرز موږ ډاکټران یو. وی آر بوایز موږ هلکان یو. ګوره پر دا ترتیب باندې دا آر به چې راوړې دا به پر دا ترتیب باندې راوړې. یو ځای کې بل خیال وکړئ فکر وکړئ یو لفظ یو نفر چې وایي اوس بوای دی موږ یو هلک ته بوای وایو او چې ډېر جین جوړو بیا به څنګه وایو بوایز په اخر کې خالي اس ورزیات. دا بیا زه درته ښیم چې د مفرده څخه یعنې د یوه څخه موږ جمع څنګه جوړو. بوای هلک او بوایز هلکان. ټیچر یو استاذ معنا استاذ. ټیچرز استادان. سټوډنټ شاګرد. سټوډنټس شاګردان. دا بیا زه درته ښیم دا نور ترتیبونه هم لري انشاءالله په دې باندې بیا اسانه سر در خلاصوم چې ډېر خوند به درکړي. بل دا آر چې دی دا د دی سره راځي. دی آر بوایز هغه هلکان دي. دی آر سټوډنټس هغه شاګردان دي. دی آر ټیچرز هغه استادان دي. دی آر ډاکټرز هغه ډاکټران دي. ګوره دا خو غایبه جمع ده. هغه چې دلته ګوره یو ته یو زه یم. زه څوک سوم زه آی. ته څوک سوې یو. هغه څوک سو هی یا هغه ښځه څوک سوه شي. دا خو د دې دپاره استعمال شو. اوس یو جمع دی. جمع اوس موږ یو معنا تاسې خو په یو کې په جمع راځي. یو آر تاسې ډاکټرز ډاکټران یاست. یو آر ډاکټرز تاسې ډاکټران یاست. وی آر ډاکټرز موږ ډاکټران یو. دی آر ډاکټرز دوی ډاکټران دي چې دلته موجود نه دي جمع غایبه ده. په دې باندې ښه سر خلاص کړئ. ګوره یو متکلمه ده یو غایبه ده یو مخاطبه ده. دا درې شیان د طالبان دپاره خو بالکل اسانه دي او هغه کسان چې طالبان نه دي هغو ته د اسانه سر په خلاصوم. یو ته چې دا زه تا ته ګډ یم خبرې درته کوم زه څوک یم زه متکلم یم یعنې زه خبرې کوونکی یم. دا خبرې چې زه کوم دا ته متکلم ویل کېږي یعنې آی زه. یو ته چې غوږ دې راته نیولی دی ما ته دې غوږ نیولی دی ته څوک یې ته معنا یو دې ته مخاطب ویل کېږي.
او یو هغه دی چې ما او تا خبرې کې کوو چې هغه بل نفر دی هغه غائب بولي، هغه هی چې موږ هی ورته وایو یا شی ورته وایو هغه غایب دی. په دې باندې سر خلاص کړئ انشاءالله مشکل خبره نه ده کې. سبق ډېر خوندور سبق دی. په نن سبق کې به دا جملې تاسې زده کړئ. په دې کې دا څو الفاظ دي دا ښه پر خپل ترتیب باندې برابر کړئ چې ستاسې سر په خلاص. کوم چیرې سر په کم ځای باندې نه خلاصېدی پر هغه ځای باندې وار وار کوشش وکړئ. انشاءالله ما په ډېر ساده پښتو درته ویلی دي، ستاسې به ډېر په اساني باندې سر په خلاص. ګوره دا څو سابجکټ فرونان لکه آی، یو، وی، دی، هی، شي، اټ. دا اټ میم کې راوستي. دغه اوه دانې دا اوه دانې په ذهن کې پوره ولرئ. او بل دا ټوبې ورسره یاد کړئ چې اس دی، ام دی، آر دی. دا ټوبې ورسره یاد کړئ. د نن په سبقه کې دغه شیان دي. او یو ټیچر دی، ټیچر استاد ته ویل کېږي، سټوډنټ شاګرد ته ویل کېږي، بوای هلک ته ویل کېږي، او ډاکټر خو نو ډاکټر ته ویل کېږي. بس دغه شیان مې درته وویله. په نن سبقه کې تاسې و جملو ته داخل سواست. په راتلونکي سبقه کې به انشاءالله بیا نور وسایل درته راسي. قدرمن او خوشحال اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.